لسمه پاره د لسمې رکوع مابین یو دیرشم نمبر آیات. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. فتیر آیاتونو مبارکو کې الله پاک د يهوديانو د نصارا او خباستونه بیان کړ. عقیدوي خباست دا چې د الله سره شریک ګرځاوي، د الله پاک مخلوق د الله پاک ځامن ګڼل او زوی د پلار سره شریک وي نو دا خلق لګیدل د الله پاک سره شریک ګڼل او الله پاک څومره په شرک باندې خپه کیږي دوره په معصیت او په ګناه باندې نه خپه کیږي، ځکه شرک داسې یو ګناه ده چې قابل د بخښنې نه ده. الله پاک فرمای ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله پاک شرک نه بخي د خپل ځان سره، او ګناهونه سده الله پاک بخي. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، چاته چې اراده د بخښنې وشي الله پاک هغه ته بخښنه کوي. اوس الله پاک په دغه ځای کې د يهوديانو بل خباست دا بیانې، هغوی الزل دادي د هغوی کوشش دا ده د الله پاک دین نابود کی ختم کی. هغه تاسو موجوده فکرو کې د موجوده وخت کې باقاعده د خلکو د يهوديانو مستقل یو تنظیم ده، غالبا هغه تنظیم د تنصیره په نوم باندې غالبا یادېږي. دا خلک لګي خپل زکاتونه خپل صدقات را جمع کوي او کله چې را جمع کوي بیا شکل صدقات کال کې را جمع کیږي، بیا پاغي باندې مجلسونه کیږي، بیا څومره خیري مؤسسې چې د خارج نه مطلب هغه تمویلېږي، هغه د خلکو د عقیدو د خرابوالي لپاره په یو نوم او په بل نوم یا په تبابت کې یا په نورو شیانو کې مطلب څه کې دا شیان مصرفوي او غواړي چې د خلکو عقیده څنګه کې وګړه خرابې کی. دا د هغوی یو پلان د هر کال هغه د لپاره پلان جوړي او کار جوړي او نوی یو تګلارې خلک جوړي. دا یو اوس نه دي چې دا اوس دی، هغه د پیغمبر اسلام په زمانه کې دوی دا کارونه شروع کړي او دا کارونه کول. باقاعده خلک د اسلام په جامه کې په مسلمانانو کې دننه کوي او د علماء په جامه کې د عالم په نوم باندې دننه کوي، هغه بیا څه کوي ورکار کوي، خلکو ته کار کوي او داسې طریقه باندې کې چې اخر بیا معلومات وسي هغه بیا يهودي یا تشي د يهوديانو ایجنټ او پلان ایجنټ د خلک د خبرې کې هغه دا خبرې. نو الله تعالی فرمایي دا خلک غواړي چې د الله پاک د نور او د الله پاک د دین څخه کې د دیو مړک او ختم کی. چونکه دا خود دوی اراده ده، د خدای اراده څه ده؟ د الله دا اراده وا چې کله دین او اسلام د رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام په خله مبارک باندې الله پاک څخه روان ک. الله پاک دا غوښتل چې اسلام غالب کی په ټولو دینونو باندې، دغه سي الله پاک اسلام غالب کی په ټولو دینونو باندې. دنیا کې پیغمبر اسلام فرمایدا چې یو کور بني کغه کور کچي کپوخي چې د اسلام دعوت او د اسلام کلمه غکور ته رسیدلې نه، دا کلمه ورسېده تر زرمې هجری پورې د اسلام غلبه و. په دنیا کې لوی طاقت په دنیا کې هغه د اسلام او کفار انګريزان يهوديان یو شیم نو هغه وخت کې وو دنیا کې وو خلکو په هغه وخت کې لکه څنګه چې وو د کفارو چرچا په دغه وخت کې تر زرمې هجری پورې د مسلمانانو چرچا و د غلبه و فکر ورسېده. لیکن کله چې دا وروسته خلک عیاش او په حاش د دنیا محبت کې نه وته، لهذا د خلکو نو رسپورت باندې دین وسلاس نه ورکول کیږي. کله مسلمانانو وسم دي کم نه دي، لیکن دا رسم مغلوب دي څه نه دي ور غالب نه دي. خدا چونکه زمنګ د اعمالو نتیجه ده چې دا رقم تکار کیږي. یو وخت براسي کله چې عیسی علی السلام را کته کیږي بیا په دنیا کې د اسلام چرچا شروع شي، په دنیا کې به ټول اسلام بیا غلبه پیدا کی او دا ټول انګريزان به مسلمانان سي ماسیوا د يهوديان به قتل شي او انګريزان به مسلمانان شي، هغه به ایمان راوړي. لکه څنګه چې دا اوس د انګريزان اسلام راوړي ځای په ځای باندې ډلې خلک په اسلام کې داخليږي، لولي پوهانان هغه په اسلام کې څه کېږي ورو داخليږي، د اسلام سره مینه لري محبت لري داخليږي. مطلب ورڅ دی الله پاک فرمایي یریدون بی اراده لري، څوک يهوديان اراده لري، یریدون يهوديان اراده لري ان یطفئوا چې ملکی نور الله نور د الله پاک، ان یطفئوا چې ملکی نور الله نور د الله پاک
د الله پاک نور څه شی د دین اسلام ده دا دین اسلام دغه ډیوه څه کی مړه کی پسې مړه کی به افواهیم په خپلو خولو باندې تبلیغات کی خبره کی کوششونه کی غواړي چې دا دین څه کی ختم کی ويأبى الله من کړي الله پاک د دینه چې دین به ختميږي ويأبى الله من کړي الله پاک د دینه چې د اسلام دغه ډیوه به مړه کیږي الله له دینه من کړي الا ان يتم مگر الله به پوره کی نوره نور خپل الا ان يتم مگر الله به پوره کی نوره نور خپل د خپل دین به پوره کی ولو كره الكافرون اگر که کافرانه بدګنی ولو كره الكافرون اگر کافرانه بدګنی الله پاک فرمای هو الذي الله غزاتا ارسل لګل دا رسوله خپل رسول الله غزاتا چې لګل د خپل رسول دا الله پاک رسول د اخر زمانه د امت لپاره څوک محمد کائنات صلی الله علیه وسلم بالهدى په هدایت باندې و دین الحق او په حق دین سره و دین الحق په حق دین سره ليظهره چې غالب کې دغه دین لره علی الدین كله په ټول دینونو باندې ليظهره چې غالب کې دغه دین لره علی الدین كله په ټول دینونو باندې دا سي الله پاک وکړه اسلام تعالی غلبه ورکړه ولو كره المشركون اگر که مشرکان د اسلام غلبه بد غني لیکن بیا هم د مخلوقاتو کړنې وړنې دا د الله ارادي پورې تړلې دي او خدای دا اراده و چې اسلام ته بسور کی غلبه ورکړي د غزې پورې خو د کفارو يهودو نصارا او غهڅ بیان شو په د غزې کې الله پاک یو بل خبره ذکر کړي هغه بل خبره دا ذکر کړي د يهودو د علماء د يهودو د پیرانو الله پاک څخه ورو بیان کړي د يهودو د عالمانو د يهودو د پیرانو يهودو عالمان څه دا هغه ته احبار وای احبار او د يهودو پیرانو ته رهبان وای لکه د رسول پاک علیه السلام امت علماء ته علماء او پیران خلق ورته وای سیدا د هغه علماء ته څه احبار ویل کیږي او د هغه پیرانو ته رهبان ویل کیږي دغه د يهودو علماء او پیران سیو هغه داسې بدبخت وو هغه ولګي د رسول پاک علیه السلام اواز کله واورید چونکه د هغه د منصب ته د هغه قدرت ته د هغه سلطنت له هغه د مریدان د لاس نه وتل هغه ولګي د الله په کتاب کې تغییر شروع ک تبدیلی شروع ک خلقونه رشوتونه اخیستل خلقونه شکرانه اخیستل خلقونه ټکسونه اخیستل یو سبل سه کول په ناروا طریقه باندې سودونه جایز کول نور څه کول او څه کو د خلقونه په باطله طریقه باندې څه خوړل نور معلومه خوړل لکه څنګه چې يهودو کې علما او پیران دار کم ته په دې زمانه کې داسې خلک ډیر زیات سته ټول علما حق بین نه او ټول علما د اخرت نه بعض علما سودي بعض علما اخرت د اخرت علما دي علما سودامانه هغه څوک چې دین پروشاني دین خرڅي د خلکو د پارکار کې هغه ته علما سوء وي رسول پاک علیه السلام په زمانه کې د علما است دغه فتنې است دغه فسادونه است دا سوال کو د الله کتاب ته ناشته یا الله تم په سملار باندې کا الله پاک څوره کمه سی په من کې کمه زمنګ څخه اصلاح کا موږ ټول ناقص یو ټول کوتا یو خامخا انسان د یو لالچ سره خامخا مخامخ کیږي یو شي سره مخامخ کیږي څه نه کوم چې د علم تقاضا ده او کوم چې د پیغمبر اسلام د میراث غوښتنې دي او کوم چې د علم غوښتنې دي هغه حق مطلب نه ادا کیږي موږ یینو پسترو کې د خپل کمای د سینو لکه سرنګ چې د پاس د ګروپ موږ یینو د خپل کمای د قصې په ګوتو راته کیږي ست څومره کمای لرو فک هغه مجاهده او هغه تکلیفونه باندې صبر کول او هغه زمایشتونه ته وګور کول او سینه ور کول دا د هغه خلکو کار د چاته الله لوی حوصله ور کړی خدای الله تعالی لوی صبر ورته ور کړی دا سوال وکاو تاسو دا سوال کوئ چې الله پاک د امت علما پسمه کی او الله د ټول علما د اخرت وګرځي او علما د دنیا او علما د سور نه کوي ټول کمه سي په من کې د خصوصا په ځان کې د الله د پاک کلام پاک په خاطر د الله پاک څخه کی را په د وګرځي فکر ورسید کوم چې د پیغمبر اسلام د وراثت تقاضا ده او کوم چې د علم غوښتنې دي هغه شی مطلب څه دی وروره یو دین ساتل دي یو په دین باندې ځان ساتل دي دین ساتل هغه نه د منګر سکروټو کې مطلب سکروټي مطلب پلاسو کې راخستل دي نو سکروټي پلاسو کې راخستل د هر چا کار نه ده فکر ورسره هر چا کار نه ده
الله دې موږ ته د عزم نصیب کړي چې مطلب دا کار وکړو. الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ان كثيرا من الاحبار یقینا ډیر د علماونه کوم علما د يهود علما والرهبان او د پیرانونه ډیر د علماونه او د پیرانونه لا یاکلون خری اموال الناس مال د خلق بالباطل پنا حق سره لا یاکلون خری اموال الناس مالونه د خلق بالباطل په سره پنا حق سره د رشوت په ذریعہ باندې په غلط شکرانو باندې په ناجایز طریقه شکرانو باندې نور په غلط طریقو باندې څه کیږي رهند خلق مالونه خوري د رسول پاک علیه السلام په خلاف باندې هغه فتوی ورکولې حق پټاو او سې کول رهند د خلق ساتل د دې پر خپل راج په جوړي خپل هغه باچای په جوړي خپل ژوندۍ په جوړي لکه په دې وخت ګوره خلک د قدرتونو کوم چا د قدرت رسیدل هغه قدرت چې د پردي ځان وجني بل وجني څور په سات کې خو خپل قدرت الله سره نو ورکی ويصدون خلق منکی عن سبيل الله دلار د الله نه کوم کسان چې غواړي چې اسلام ته راځي سي هغه ته وایي چې دا هغه پیغمبر نه ده کوم پیغمبر چې په تورات کې ده او کوم صفاتونه چې د رسول پاک علیه السلام په تورات کې په صفاتونو کې تغییر راوست رسول پاک علیه السلام مبارک است غټي غټي سترګې وي الته ذکر شوی او د نبی اخر زمان سترګې به وړي تندې د پیغمبر اسلام دار کم ته په تندې کې تغییر راوست فکر ټول د الله تعالی په دې کتاب کې تغییر راوست او خلک د الله د دین څخه څه کول ضروره منع کول نو فتنه د عالم خو فتنه د عالمي عالم سي کله گمراه سي بیا خو عالم گمراه کیږي ويصدون خلق منع کول عن سبيل الله دلاره د چانه الله پاک فرمایي دا خلق سی بخیلانو مالونه جمع کول خالد مالونه په جمع کولو کې مال جمع کم څنګه جمع کم اوس د مالونو جمع کولو باره کې الله پاک فرمایي کوم کسان چې سره او سپین جمع کوي دا الله په لار کې نه مصرفوي د خلقو د لپاره سخترین عذاب زیری ورکړه تعالی فرمایي عذاب ګوره دا قیامت په ورځ باندې به دا کوم سره او سپین څه جمع کړي دي دا مال جمع کړي دا مالونه به الله تعالی بدل کې پچا باندې وسپنو په تختو باندې به الله تعالی بدل کی او دغه د وسپنه تختیب د جهنم په ور باندې ګرم شي هرغه څوک چې مال جمع کوي د مال نه زکات نه ورکوي چې مال جمع کوي د مال نه زکات نه ورکوي قیامت په ورځ به د خلک الله تعالی راپورته کی او دا غوی د تندی او دا غوی د څنګونه او دا غوی د شاګانې به په دغه تختو باندې سکی ور داغي په غورس چې غورس 50000 کال ده ترڅو چې بیا معلوماتو چې یا جنت ته یا جهنم ته ځي د غورز په دې خلکو باندې 50000 کال سي کله چې مال جمع کی د مال نسنه ورکی وروره زکات نه ورکی اوس راسي خبردار کول واړي چې ایا مال جمع کول روا ده کروانه ده مال جمع کول روا ده مال جمع کول کنز نه ده د غزل کې الله تعالی کنز وای کنز خزانه هغه مال ته خزانه ویل کیږي هغه مال ته کنز ویل کیږي چې جمع کیږي د الله حق ته نه ادا کوي کوم مال چې جمع کیږي او د الله حق هر کال کې ته نه ادا کوي ورکوي ترنه کوم چې پر صدقات ورکوي به هغه مال په کنز کې ناراضي هغه مال به په خزانه کې ناراضي هغه جمع کېدل مرادي ارسي مطلب څه دی ورو روادي کله چې د آیات مبارک نازل سره هغه کسان چې سروسپین جمع کړي د الله تعالی په لار کې نه مصرف وي داوی د پر سخترین عذاب ده صحابه کرام باندې آیا ډیر ګران تمام سخت فکرمن عمر صاحب ورغه چې ګور صحابه کرام ډیر خپه دي عمر صاحب تاسو ته کې ولې خپه یاستئ ويا عمر مخکې د حکومت نازل چې زموږ طاقت دی هغه وو د حکومت کلام پاک راغله چې زموږ د طاقت نه وسبار دي څه حکم راغلی وای الله پاک فرمایي څو سروس پین جمع کوي او خرچي نه هغه د پر سخت عذاب ده نو هر چا په کور کې خمخات څنګه غمخالي د پاره یي مطلب هر چا سره څه د مبارک تو فرمایي زه به ولاړ سم او ستاسو د شبهه او د ستاسو د تکلیف او د خفګان بلری کړ رسول پاک علیه السلام ته د ټول قصه صحابه کرام وکړه رسول پاک علیه السلام ورته فرمایي یا عمره د خلکو ته وایي کوم مال چې جمع کیږي دا غینه زکات ورکول کیږي دا کنز ګور نه د خزانه نه ده دا خزانه ګور نه ده ته نه ګورې چې الله په دا میراث پرز کړی د میراث په چکی پرز کیږي چې سړی نه مال پاتې بیا میراث پرځي از خو میراث نه دا زکات به څه کیږي زکات خو کله یو مال باندې کال تیر شي بیا خره زکات ته ورکړي دین معلومی چې مال جمع کول روا دي
دا زکات خو ال زکات کله مال جمع کی کال په تیر شي بیا به څه ورکې بیا به زکات ورکې مال جمع کول کې ګناه نشته خو ګناه په دې کې د مال جمع کې او د مال نه څه ورنکې زکات ورنکې زکات ورنکې د دې نه ما سوا پیغمبر اسلام مبارک فرمایي کوم سړی چې مال جمع کړي مال نه زکات ورنکې د قیامت په ورځ به الله پاک د مال نه مار جوړ کړي مال نه مار جوړ کړي د سړي د غاړې ته به څه او تاو شوی وي او د شخوختې نه به نیسي او د غوږونو پورې به څه کړي اشکوي دا بیا چې کله دا جوړېږي دا بل طرف به شکوي په دغه طریقه دا شخوختې به شکول کېږي او دا شخوختې به بیا جوړېږي په هغه ورځ چې هغه یو ورځ 50,000 څه کاله ده نو بنا به هر تقدیر دغه حکم چې د یوازې د مسلمان د یهودو باره کې نه ده د کفار مسلمانو باره کې هم ده هر هغه څوک چې مال جمع کوي او مال نه مصرفوي د هغوی دپاره سختترین عذاب ده د پیغمبر اسلام صحابه کرام دوه ډلې زیاته ډله دا وه چې مال جمع کول جایز ده زکات یې نه ورکړه بیا څه مشکل نشته داسې کسان هم وو چې هغوی بلکل د مال جمع کولو سره څه کول نفرت کوو لکه ابو ذر صحابي چې و که نه فکر د هغه ملنګ سړی و رسول پاک علیه السلام مال نه جمع کوو او تر دې پورې چې مال به راغی او پیغمبر اسلام مبارک به چې کله دا مونځ و په مانځه کې به وریاد شو چې په کور کې مال ده دا مونځ به زر زر وکړو منډه به یې کړه کور ته او زر به مال راوخت زر زر به یې څه تقسیم کړه مال هغه نه جمع کړه پیغمبر اسلام چې کله وفات شو یو پیسه مطلب چې د میراث نه پاتې شوی چېرته چې چا ته مطلب ورسېږي پکې ورسېږي ابو ذر صاحب ولګېده لاړ شام ته لاړ شام ته چې کله لاړ هلته معاویه صاحب سره لانجه راغله هغه د شام څو والي او عثمان بن عفان چې هغه د مدینې منورې امیر المؤمنین هلته ورسره لانجه راغله ابو ذر غفاري چې کله لانجه راغله هغه ولګېده دا خبره چا ته راولېږله عثمان بن عفان ته راولېږله چې ابو ذر خو پیغمبر اسلام ته ګران صحابي و ګران و او هلته دا لانجه چې کله شروع کړه ستا مالونه ولې تاسې جمع کړو تاسو صحابه کرام یاستئ د پیغمبر اسلام زندګي تاسې نه ده کتله تاسې مالونه جمع کوئ مال سره محبت کوئ بس هغه ولګېده شکایت چې وکړو نو عثمان بن عفان راوغوښته وایي راسه ابو ذر راسه کله چې راغی صاحب دا خلک راجم شو هغه خو ملنګ سړی و ملنګ خوی و هغه خوی شو ډېر تون خوی و متصل امسا سره به و متصل سړي باندې به درس ګزار به کوو په امسا باندې فکر ورسېد کله چې عثمان بن عفان د ابو ذر خوی ولید ابو ذر ته ویل ابو ذر د مدینې نه لاړ شه څانګې ځان ته اوسېږه چا سره نه اوسېږه بیا هغه ربضه کې علاقه و هغه علاقه کې ځان ته اوسېده چا تپوس ته نه کړي چې ابو ذر هلته ولې اوسېږې وایي شام کې مې د معاویه صاحب سره لانجه راغله هغه عثمان بن عفان در دلته راوغوښتلم وایي کله چې راغله ده راته حکم وکړه چې دې نه لاړ شه هغه څانګ کې ځان ته اوسېږه وایي دلته اوس څنګه ځان ته اوسېږم ځکه هغه امیر د امیر حکم واجب دی اطاعت واجب دی نو ځکه دلته پروت دغه ځای کې ناست صحابه کرامو کې داسې خلک وو چې هغوی مال جمع کول څه وروره دا جایز نه ګڼي پخواني اولیا چې هغوی مال نه خوښوه مال یې نه خوښوه هغوی فقر او فاقه او لږه او تنده او روجي او چیلي او دا شی به اولیا خوښوه ماشاءالله اوس خلک چې ده ځان باندې خرچه کوي خلک کوشش ډېر زیات کوي والدالمال هغه تعلقات بیخي زیات شوي دي الله دې دا محبت زموږ د سینو نه وباسي د خدای کلام ته ناست سوال وکړو چې الله دې د دنیا محبت د سینو نه وباسي دنیا محبت سر د هرې خطا ده دنیا محبت سر د هرې خطا ده دنیا محبت سر د هرې خطا ده هر کار به کوې چې کله دنیا محبت و دنیا چې د کوم ځای نه ترلاسه کېږي بیا به مطلب څه کې کله چې محبت سینو ته کته سي دنیا کاسب د الله دوست او د دنیا حبیب دا نه د منګر علما وایي سپی ده مطلب هغه د سپیانو حیثیت لري او دنیا کاسب د الله دوست ده کاسب کسب کوي خو زړه ته نه کته کوي پیسې جب کې ساتي صندوق کې ساتي خو زړه کې نه ساتي او دنیا محبت کوونکې دنیا زړه کې ساتي په جب کې نه ساتي دنیا په زړه کې ساتي چې دنیا د په زړه کې وساتله نو دین او دنیا دواړه نه جمع کېږي د خدای مینه او د پیسو مینه دواړه نه جمع کېږي خامخا مشکلات څه کېږي وروره راځي مشکلات راځي نو ټول کم یو مشکلات لرو او لږ نه ډېر مشکلات لرو نو دعا به کوو چې الله پاک زموږ مشکلات څنګه کړي ختم کړي صحیح ده په ورځ کې داسې لږ تغییر راوستل په ځان کې پکار ده خصوصا دا کوم د چا چې داخلي سپین شوي دي دا مطلب چې روزمره او میاشت کې هم یو پلان جوړوي چې مطلب باید چې د بدلون په ځان کې راولم یو کار مې پخوا نه کوم دین کار اوس په هغه کار وکړم
پخوا مې مطلب نفل نه کول بیا نفل شروع کړم، پخوا مې تهجد نه کول بیا تهجد شروع کړم، پخوا مې اشراق نه کول بیا اشراق شروع کړم، پخوا مې کنځلې کولې بیا کنځلې پرېږدم، پخوا مې سختي کوله سختي باید کمه کړم، پخوا مې بد اخلاقي کوله بد اخلاقي باید نه کوم، پخوا مې ګاونډیان ازارول باید ګاونډی څه نه کوم ازار نه کوم، پخوا مې ورور بخیلي کوله سختي مې کوله سختي باید څه کم کمه کړم، لږ لږ درجه خوله خوشې کړم، جب خوله خوله څه یو پلان جوړول پکار دی، هغه پلان خپل کمی ته سوچ کول پکار دی. علما کرام فرمایي څوکه درې شیان به سړی ځان سره ضروري وګڼي، درې شیان. دا خبرې ترجمه مطلب دغه د سیمه یعنی خدای دین ذکر وکړو خدای پاک مون راضي شي. علما کرام فرمایي سړی باید درې شیان په نظر کې ولري. یو دا مشارته ده، یو مشارته وکړي، یو مشارته وکړي، یو څه دا محاسبه وکړي، فکر یو مشارته وکړي، یو مراقبه وکړي، یو محاسبه وکړي. مشارته څه معنا؟ مخستن څه ملې ځان سره وکړي چې اشتا ورځ خو تېره شوه، سبا باید زه څه وکړم څه ونه کړم، دومره کارونه دنیا دپاره وکړم، دین دپاره باید زه څه وکړم. پلان کې ونیسه ولا سبا یو دا کار د خیر وکړم، یو به دا کار د خیر وکړم، یو به دا وکړم، یو به دا وکړم، سهار به وختي جمعې ته لاړ شم، لږ به وختي لاړ شم، لږ ذکر به وکړم، سنت به وکړم، فرض مونځ به جمع به وکړم، بیا به لږ کښېنم، مطلب منډې به کور ته نه وهم، هلته ذکر به وکړم، مطلب مثال یا به خپل کار روزګار به وکړم، خو ماسپښین به دا وکړم، مطلب داسې څه بعضې شیان ځان په نظر کې سړی ونیسي. هغه مسلمان پوښتنې ته به لاړ شم، مړه شوه جنازې ته به لاړ شم، د فلاني مسلمان خدمت به ورسره وکړم، یو ځان باندې څه فرض کړي، یو شی ځان باندې شرط کړي. مشارته معنی ځان باندې یو شی شرط کړي دا کار به کوو. سبا چې ورځ راغله دی به مراقبه وکړي. مراقبه څه معنی؟ خپل اعمالو ته به ګوري چې اشنا ما خو بېګا ویلو سهار باید څه وختي جګ که نه، څه چې ځان سره د فرض کړي هغه شی باید څه کړم عملي کړم. دا کار وکړم، دا کار دا کار دا کار، خپل هغه څه مې چې ځان باندې شرط کړي هغه شی هر یو مخې ته واچو. خپل روزګار هم وکړم، دا کار هم ځان سره وکړم. کله چې اشنا شپه شوه بیا به محاسبه وکړم، کله سملم چې اشنا بېګا دې څه خبرې کړي هغه عملي کړي که نه، او کومې چې دې عملي کړې وې شکر وباسه، کومه چې عملي کړې نه وي استغفار ووایه. اوس محاسبه شوه که نه، استغفار ووایه، سبا دپاره بیا پلان جوړ کړه. لکه خلک د ګمراهي پلانونه جوړوي، دنیا پلانونه جوړوي، داسې د دین پلان سړی جوړ کړي، فکر هم ورسېده. نو کله چې دا ژوند کې لږ لږ تغییر او بدلون راځي الله مهربانه ده. څوک چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، څوک چې د الله په لار کې کوشش کوي الله به خامخا یوه لاره ورته پرانیستي. الله ډېر مهربان. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یو ورځ هغه د ملا سید خدای پاک درجات عالی نصیب کې مولا عمر امیر المؤمنین چې کله هغه ژوندی و امیر خان متقین یې پوښتنه وکړه، بي بي سي والا پوښتنه چا پوښتنه ترېنه وکړه، و تاسو خو طالبان یاستئ، مولان یاستئ، د ټانګونو چل چا در زده کړو، د توپونو چل چا در زده کړو، د فلاني چل چا در زده کړو. فکر ورسېد هغه د آیات ورته وویل والذین جاهدوا فینا لنهدینهم. خدای په لار کې کوشش کوه الله به لاره درته خلاصوي. دا موږ ته الله پاک دا چل زده کړو. خبر خوش دا رښتیا خبره ده. من طلب فقد وجد. شی چې غواړي خدای دې پرې موند خدای درکوي درته، چې یو شی غواړي الله درته درکوي. او سوره لرې لرې ګرځې مغره به څه یې وروره هم دیوه سره. نن مې یوه خبره واورېده، وایي دا پښتون قوم چې دا په دین سر ورکوي خو په دین باندې سر نه خلاصوي. دا ډېره ډول نن مې درې څلور خبرې اورېدلې، یو مې دا خبره واورېدله، یو بله خبره مې هم واورېده، درې څلور خبرې مې درې واړه خبرې اوس له ذهنه وتلې دي. ما ویل زه به بیا دا خبرې هغه کتاب کې ګورم، فکر خو خبر دا شو چې پښتون قوم په دین سر ورکوي خو په دین باندې سر نه خلاص. قرباني پکې شته خو د انډیوالي کوي خو د انډیوالي چل نه ورځي، چې مینتوب کوي خو لارې چل نه ورځي. اکثره پکې د مینتوب کې درز چوتې ولي وروره کار سي خراب سي افشا سي ایسته خراب سي. نه، اول دین باندې سر خلاصول پکار دي، بیا د دین باندې ټینګار کول پکار دي. کوم علم چې کوم عمل چې د علم په رڼا کې هغه عمل هغه بیا د ډېر شیانو نه محفوظ وي. کوم عمل چې د علم په رڼا کې نه وي نو هغه کې خامخا څه مشکلات او پریشاني وي. په دې خبره خو پوه شئ انشاءالله. زمونږ ګوره د جامعه ګوره
یو سره شپېته کاله کلمه وایي او عمر یې اتیا کاله ده تر اوسه د کلمې په معنا نه پوهېږي خو دې نه معلومېږي سر نه پرې خلاصوي که همدې کلمې راوتلی ملک یې پرېښی وطن یې پرېښی زندګي پرېښی قرباني دومره پې ورکړې ده خو تر اوسه پورې په دې سر نه خلاص لا اله الا الله څه معنا ده محمد رسول الله څه معنا ده والای چا تپوس وکړه چې پیغمبر اسلام په هندوستان کې پیدا شوی که په کراچۍ کې شاید په دا پته به ورته ونه لګېږي چې دا به درته یا هندوستان کې دی یا کراچۍ کې ده داسې به درته ونه وایي چې دا یو عربو او په مکه مکرمه کې پیدا ده او هجرت مدینې ته کړی واجب دا به درته ونه وایي دا کمی ده که نه کمی ده که نه په دین وایي سر ورکوي خو په دین سره نه خلاص دې څلور نقطې مې نورې اورېدلې دي ذهن مې وسوتلی واجب دي که ورسېده یو د باچا خان یو خبره کړې هغه خبره مې ذهن ته کلکه وغورځېدله د هغه غفار خان د یو متل کړی هغه متل ډېر زور متل و یو بل چا متل کړی و هغه یو بل چا متل درې څلور خبرې خو د یو خبره مې ذهن ته راغله نور خبره ټول رانه یې رسوي دي فکر ورسېده باچا خان یو خبره ووایي کوم قوم چې دا رقم ته هغه به د خپلو مړو جنازې پورته کوي هغه ډوله جمله راته زده نه شو دا دومره جمله هغه خبره هم ډېره جوړه خبره وه ذهن ته راغله مالې دا خبره ډېره جوړه خبره فکر ورسېده خبردار چې دین باندې به ځان پوه الله پاک فرمایي ان الذين هغه کسان یکنزون الذهبات جمع کی سره زر والفضه سپین زر جمع کی سره زر او سپین زر ولا ينفقونها ني مصرفي في سبيل الله د الله په لار کې ولا ينفقونها ني مصرفي في سبيل الله د الله په لار کې فبشرهم زیر ورکدوی لرا بعذاب الیم په درناک عذاب سره فبشرهم زیر ورکدوی لرا بعذاب الیم په درمن عذاب سره یوم په ورځ د قیامت کې د درمن عذاب کله وي یوم په ورځ د قیامت کې به وي یحما ګرم بشي علیها د غسر او سپین دینه به الله پاک د وسپنې څخه جوړ کړي ورو تختې جوړ کړي یحما ګرم بشي علیها د غسر او سپین په نار جهنم په ور د جهنم کې ور د چا کې جهنم کې او پتوکوا او بداغله شي بها پدی باندې جباه مخونه دي پتوکوا او بداغله شي بها پدی باندې جباه مخونه دي او جنوبهم او څنګهونه دي او ظهورهم شاګان دي کله چې مصاب فقیر براغی دا مخ به وته تریوک او کله چې هغه فقیر بډیر هغه دا شخص ترګیو او نیغ به ورته قتل بیا بدايو څنګه راړو په څنګه به کارونه سب فطراتاو بس بیا به شاورو ګرځوله دي اندامونو سره به الله پاک دا غلو کی ها جنوب جباههم مخونه دي ها وجنوبهم څنګهونه دي وظهورهم شاګان دي الله تعالی به دا ورته هاذا ما دا هغه مال د کناستم تاسو جمع کړو یا انفسکم خپل ځانو لره کناستم جمع کړو یا انفسکم خپل ځانو لره فذوقوا العذاب فذوقوا وسقي ما هغه كنتم تكنزون استاس جمع کول فذوقوا وسقي ما هغه كنتم تكنزون استاس جمع کول دغه عذاب وسقي دعا وکي یا الله پاک موږ نه کان کی الله تعالی مصالحان کی سم سهول استل پدې متد عمل کول توفیق نصیب الله موږ ډیر کم لرو الله پاک ته هدي الله موږ ته هدایت وکي الله موږ ته هدایت وکي صراط مستقیم مل تر روان کی دنیا د محبت نزلنا فارغ کی الله د دنیا د محبت نزلنا فارغ کی الله د پزنو کې ستا محبت واچي ستا د حبیب محبت واچي ستا د دین محبت واچي موجوده پریشانیګان د ختمي کی اخر زمانه فتنه مت امان نصیب کی الله پاک خیر د دنیا او د آخرت نصیب کی والدین ټول حقداران مل تلوب کی وصلی